توماس ایډیسن نوم به موریدلی چا چې دا بلب جوړ کړی و د ده باره کې راځي دا مشهوره ده چې 1000 ځله چې کوم دی ناکامه شوی و یو کس ته تپوس وکړو چې ته خو 1000 ځله ته ناکامه شوی هغه وایي چې نه زه خو 1000 ځله نه یم ناکامه شوی ما زر لارې داسې رسي چې په هغې باندې بلب نه جوړیږي زه کامیاب یم په دغه زرو لارو باندې بلب نه جوړیږي او اول اخر هغه بلب جوړ کړو نن موږ ته دا راګوره رڼا ده د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي مونږ چې ناکام شو مونږ ډسهرټ شو نو چې څوک په کم کار کې ډسهرټ کیږي نه او بار بار یې کوي بار بار یې کوي نو پوښه چې دا که الک دی که جنۍ د دې پیشن په دې اکټیویټي او په دې کار کې دی بعضې خلک داسې وي چې هغې د ناکامۍ اړو سوچ نه کوي بار بار هغه شیز نه کېږي او بار بار یې کوي توماس ایډیسن نوم به مو اورېدلي چا چې دا بلب جوړ کړی و د ده باره کې راځي دا مشهوره ده چې 1000 ځله چې کوم دی ناکامه شوی و یو کس ته تپوس وکړو چې ته خو 1000 ځله ته ناکامه شوی هغه وایي چې نه زه خو 1000 ځله نه یم ناکامه شوی ما زر لارې داسې رسي چې په هغې باندې بلب نه جوړیږي زه کامیاب یم په دغه زرو لارو باندې بلب نه جوړیږي او اول اخر هغه بلب جوړ کړو نن موږ ته دا راګوره رڼا ده نو د خلکو د ناکامۍ او یا د ځان د ناکامۍ فکر چې څوک نه کوي او هغه کار کوي دا د پیشن دی هر هغه کار چې د هغې باره کې ته ځان له سوچ کې او ځان سره خاندې لږ ځان سره موسکي بعضې خلک ځان سره موسکي کېږي ځان سره خبرې کوي نو چې د کم کار باره کې زه ګورې کار یادوم ښه زه بل څه نه یادوم مثلا تاسو بل څه ذهن کې راشي چې د کم کار باره کې تاسو سوچ کوئ او ځان سره غلې غلې خاندې او مور پلارولي دی نو هغه وایي چې خدای دې پکې خیر وکړي دا هلکه د جنۍ خو خاندي څه چل خو دی نو ته ورته وایي چې مور څه چل نشته دی زه پیشنیټ یم زه د خپل پیشن باره کې سوچ کوم او داسې خلک بیا ځان سره خوشحاله وي د خلکو نه ځان لوي خو ځان سره خوشحاله وي او کو سوچ کوي نو د دغه یو څیز باره کې سوچ کوي کم کې چې دغه پیشن دی وی اگر کرے تو تیرا تذکرہ کرے هر شخص ورنہ پھر مجھ سے کوئی بات نہ کرے نو هغه بیا داسې شي چې خبره اوري صرف دغه یو خبره اوري بیا د بل څیز خبره نه اوري او چې کوم څیز باره کې تاسو شوق وي پیشن وي نو تاسو هغې کې لرننګ ډېر زیات کوئ ډېر ایکسټرا آرډینري لرننګ بس تاسو کېږي ایفورټلیس لرننګ د معاشرې نه هم لرننګ کوئ د کتاب نه او هر ځای کې به تاسو د هغې نه لرننګ کوئ نو پوه شئ چې په دغه اکټیویټي کې ستاسو څه دي پیشن موجود دی دا به ستاسو د ګس لاس کاري بیا چې کوم کار کې ستاسو پیشن وي هغه څه وي ستاسو د ګس لاس کار وي سید رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي یعنی دا ګران کار به تاسو څه شي آسان شي نو سید رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چا وی چې د عشق خبرې ګرانې دي ګرانې خو مینو ته اسانې دي او سو شو په عمر کو سپینګیری شو لاهو حوصلې د رسا ځوانې دي نو تاسو به د ټیم د قید و بند نه بالکل آزاد یې تاسو باندې به ټیم داسې تیریږي پته هم درته نه لګي او شپه به تېره شوې وي پته هم نه لګي او ورځ به تېره شوې وي د هغې ریزن سره چې تاسو به پیشنیټ یې د هغه څیز متعلقه او چې کوم ځای کې پیشنیټ تاسو نه یې نو تاسو به ګړی ته ګورئ چې یاره د چوټۍ ټایم شوی دی او که نه دی شوی یاره چې چوټي شوی دی او که نه دی شوی تاسو وګورئ چې خلک تللي دي که نه دي تللي بیا به داسې کوو او چې پیشنیټ یې په کوم کار کې نو تاسو به د ټایم د باونډري نه آزاد یې د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي